ښه ګل بابو ته دې راته دا کیسه د سر نه وکړه څه چل یې در سره کړی و. لږه راکوشه زمونږ دا ګاونډي لږ اخوا کوڅه دې کوڅه کې لږه تیاره ده بې د غزي ته لږه راکوشه چې لږه ورکوزه شوم نو د ماله پیپسي بیا راکو. ښه مطلب دا دی چې یخه پیپسي دې ورته ښه ټیټ ټیټ وڅښله. چې زه ورسره کوشم نو ما ته ویل دا پیپسي والا چې ما یې دا پیپسي راکو بیا زه دغه دوران کې ځان باندې یم پوه شوې. تا چې دا پردی پیپسي څښله نو تاله تاسو له شرم نه درځي تاسو بیخي بې شرمه ښه د دې نه بعد راته دا ووایه چې پیپسي دې وڅښله نو بیا څه چل وشو. بیا چې زه سهار راپاڅېدم د الک زما سره خواته پورتو نو ما وی چې دا الک څه کوي نو الک ټوله شپه څه کول خو دغه دوه جریبه پټي ته ناست او ټوله شپه یې ترې واښه خوړل. ये मेरा मुंह है और ये मेरा छोटा है ये छोटा आपके अंदर करूंगी मैं. هسې توتې ګوله د داسې خلکو باره کې دې څه خیال دی؟ لاټین ماما زه به دا ووایم چې د یو پیپسي په بوتل باندې شپه کولی نو په داسې شي کې موږ لم ایسه کول پکار دي. ما یوه پېره وګورله شپږ پېرې به بیا پاڅېدی نه شي وایي به قربانېږه د دې زمانګ چینل ډمډمار سبسکرایب کړئ.